بسم الله الرحمن الرحيم. دا بس کې سر موبایل لوالي د شپې چې کله تکه توره تیاره شي او کټ کې سملي یا په طلایي کې او خبره صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې نو بیا به پرې د زنانو تصویرات راواړی او چې کله ورسره پخوا کې پلار ناستي یا ورسره رور ناستي یا استاذ ناستي عالم ناستي یا ښځه ناستی نو بیا دغه شي نه ګوري خو چې کله معامله صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې راشي نو بیا دی هر څه ګوري او خوله باندې اگر که دی دا نه وایي خو د دې حالاتو نه دا معلومیږي چې دی د دې مخلوقاتو قدر د رب العالمین نه زیات کوي ځکه که د ده په زړه کې د رب العالمین قدر د مخلوقاتو نه ډېر وی د مخلوقاتو په مخکې دی ګناه نه کوي د رب العالمین په مخکې ګناه څنګه کوي دی د دې بار بار کتو سره د ټي وي ډیش انټرنیټ موبایل د دې سره د رب العالمین هغه قدر هغه اکرام هغه تعظیم هغه زموږ د زړونو نه څه دی هغه وتی دی رب العالمین د دې خلکو خبره کړې ده دا کوم چې د مخلوقاتو په مخکې ګناهونه نه کوي د رب العالمین په مخکې به بالکل کوي الله سوي د هغه مبارکې یستخفون من الناس چې ګناه کوي څه بد عمل کوي د خلکو نه یریږي د خلکو نه پټیږي د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه شرم کوي د خلکو قدر کوي د خلکو احترام کوي د عمل چاته ښکاره کوي نه ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله أكبر ولا يستخفون من الله خدا قدر دا حیا دا شرم دا یره الله دا زمان نه کوي دا خبرو ګره الله بخپل کوي نو قسمه ګیلا چې دې خلکو کې پیدا کړي رب العالمین دی هغه رب دی او په خله باندې وي موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو موږ د الله نه یریږو او د مخلوقاتو قدر په زړه کې شته او زمان نه یریږي الله وي هغه الله چې دغه علم دغه لیده دغه اوریده دا په هر ذکر دی یعنی یو ذکر دوی د الله نه بچ کېدی نشي نبی په آخره کې دا خبره کړې ده وکان الله بما يعملون محیطا داسې ګوره الله نه دي ویلي څه چې دوی کوي زه پرې پوه یم داسې نه دي ویلي وایي څه چې دوی کوي ما راګیر کړي دي داسې بلکل مې ګیره اچولې ده د انسانانو ته په یو ځای کې نشي بچ کېدی په دې ټیم کې د سره دا سوچ نه چې یو رب دی په عرش له پاسه او هغه ماته ګوري حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپه تکه توره شپه او تک تور میږي او په توره ګټه باندې روانې او دا ګټه مهینه رب العالمین د عرش نه د دې میږي د قدمونو اواز اوري او دا میږي ییني ته چې په دې موبایل کې او په دې ډیش باندې دا چینلې ګوري او په ټي وي باندې ریموټ د سره لاس کې وري ته نه نیسه عایشه رضی الله عنها وایي کله چې هغه زنانه په رسول الله پسې راله خوله او یا رسول الله زما خاون ماته ویلي چې ته په ما حرام یې ناغي رسول الله ته یا رسول الله وی خاون راته دا خبره کړې ده خو ته راله سهال وګوره رسول الله زه ځان خبرې نشم کولی الله څه نه دي ویلي خیر راغلی یا رسول الله بوډۍ یم او یا رسول الله غم بوډا دی او یا رسول الله بچي مې دي او دا به ځای شي او خبره جړلې روانه شوه او په دې منځ منځ کې دا وی زه خپل شکایت رب العالمین ته کومه نه بس څنګه چې دا وته په دغه ټیم کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راله نو وحی راله څه وحی راله د آیت غوږ کې دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله ای پیغمبر ما واورېده دې زنانه خبره ده تا سره چې خبرې کولې تا سره د خاوند په باره کې معرضې کولې ما واورېدې خبرې وتشتكي إلى الله او شکایت وکړه الله ما ته شکایتونه کول والله يسمع تحاوركما او الله ستاسو دا خبرې واورېدې تا ته هم څه وویې پیغمبر هم ما واورېدې هغې چې څه ویې هم واورېدې عایشه رضی الله عنها وی پاک دی هغه ذات
عزت والا دی هغه ذات اوچت ذات دی زورور ذات دی چې د عرش نه په اووه اسمانونو له پاسه عرش دی په هغې له پاسه الله دی د هغه ځینه الله وایي د دې زنانه خبرې واورېدې او زه یو کوټه اخوا وم او د هغې د اواز ما ته صحیح نه راتو. الله اکبر. دا رب ستا دا کارونه نینی تی چې کې ستا دا خبرې نه اوري چې تی په دې موبایل او په انټرنیټ باندې کې نن سبا والله العظیم دا خبر د سره موږ ته ګناه نه ښکاري چې د زنانه تصویر راغی داسې ګناه ښکاري چې ده بلکل ورسره داسې عادت شو داسې د زنانه سره پردۍ زنانه سره چیټینګ کول د هغې سره خبرې کول دا داسې عام شوي ده والعیاذ بالله. په دې به الله نه خفه کېږي د الله نه ویني. یو هغه انسان دی چې په تورو تیارو کې پروت دی د پردو زنانو سره خبرې کوي. یو هغه انسان دی چې ځان له یوازې ناست دی نو په ډیش کې فلم راړولی دی. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی. چېرته ګوره په موبایل کې یا په انټرنیټ کې یا په ټي وي ډیش باندې چې د غلط څه ویني ونه ګوري. ګورئ چې د زنانو تصویران ځان څه ونه ساتي. ګورئ یو ورځ را روانه ده څه وایي رب العالمین د هغه ورځې مبارک کې یوم تبلی السرائر په هغه ورځ باندې چې په سینو کې څه دي الله وایي هغه به راوباسه او په هغه ورځ باندې څه چې د انسانانو نه پټ و هغه به څه کېږي هغه به راښکاره کېږي. الله څه وایي ووضع الکتاب کتاب به کېښودی شي. کتاب مطلب عملنامه قیامت په ورځ موږ ټول به په دغه ورځ ولاړ یو لغړ توغړ ناسونه ته په خپو به م پیزار نه څنګه چې د مور د خېټه نه دغه شان به رب العالمین ته ولاړ په نمبر به هر انسان ته عملنامه ورکړی کېږي. الله وایي فترى المجرمین مشفقین مما فیه. الله وایي پیغمبره مجرمان به په هغه ورځ سخت یره کړي په دې کتاب کې چې دننه څه دي دینه به په یره کړي. ولې ځکه چې په کتاب کې دننه لیکلي دي چې د شپې چې کله دی په کټ کې سملاستو نو فلمونه یې کتل. په کتاب کې لیکلی شوي دي چې د زنانو تصویران کتل. په کتاب کې دا خبره شتي چې د ډیش راوړه او په هغې کې ډرامې او فلمونه او سندرې دا کتې. په کتاب کې دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي او وایي چې زموږ دپاره تبعي ده ویقولون یا ویلتنا زموږ دپاره تبعي ده. نن ولې تبعي ده ستاسو دپاره ما لهذا الکتاب دې کتاب له وسې چل شوی دې ګډوډ شو. ما لهذا الکتاب وایي کتاب له سې چل دی کتاب له چل نه دی چل تاله شوی دی. قرآن کې ونه حدیثونو کې ونه تا ته خو علماو دا خبره بیان کړې نو چې ګورې دا هر څه لیکلی کېږي دا لیکلی کېږي د دې به حسابي د دې به کتابي. الله به درنه تپوس کوي تا نه به جواب غواړي یا به جنت ته ځې یا به جهنم ته ځې دا خبرې ولې علماو بیان کړي نه ما لهذا الكتاب څه چل دی کتاب له ولې نو دی به څه وایي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. الله وایي دوی به وایي چې د کتاب له څه چل شوی دی ده خو نه وړه پرې خبره پرېښودې او نه غټه پرېښودې. ووجدوا ما عملوا حاضرا هر څه به پکې لیکلی شوي. ولې الله هر څه به پکې لیکلی شوي ولا یظلم ربک احدا. ستا رب وایي د چا سره ظلم نه کوي نو چې سبا له څوک ونه وایي چې ما دا کار نه دی کړی. اوس دې ځای کې د مجرم وایي چې دې کې خو غټم ده وړم ده نو ولې ستا دا موبایل کته به پکې نه لیکلی شوي لیکلی شوي وایي که د انټرنیټ چې ته ګورې د یوټیوب چې ګورې زه درته بار بار دا خبره کوم ګورې د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ. حدیث برته هم ډېر عجیبه حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه په دې خپل امت کې داسې کسان پېژنم چې دوی به د قیامت په ورځ راځي بحسنات دنیا نیکیانې به د ځان سره راوړي امثال جبال تهامه د غرونه چې کوم دي غړ غرونه دغه شان نیکیانې به ځان سره راوړي فيجعلها الله هباء منثورا. الله به له دا نیکیانې داسې والوځوي ختمې به یې کړي وله لکه مالوچ چې داسې جدا کړي که نه نو مالوچ چې جدا کړي چې والوځوي څه شي او ښکاري م نه د اعمال به الله داسې لرې کړي. صحابه ډېر دغه کې شو چې دا کوم بدبخته انسانان دي. یو خو هغه سړی چې نیکي ورسره سره شتي نه جهنم ته لاړ د ده به دې خبره څوک دومره نه خفه کېږي خو نیکي ورسره نه وه که نه خو یو سړی دی نیکي ورسره شتې به نیکي معمولي نیکي نه ده د غرونو په شان نیکیانې دي د ده د عمل ختمېږي ولې ختمېږي. ثوبان وی یا رسول الله صفهم لنا یا رسول الله دا انسانان موږ ته وښیه
جلهم لنا من تخكارك ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يا رسول الله دي سنتي من بكيمي ومن دبتني نكسا من توخا رسول صلى الله عليه وسلم وتيوي أما إنهم إخوانكم لو استسولوني بل تقوم ندي إنسانان دي تاسو نبيهم تاسو نبيداي يوشان إنسانان بي وبيوجي ومن جلدتكم بيو نسب يو إنسانان يو أسل لتور ويأخذون من الليل كما تأخذون منزونا بمكي عبادتنا بمكي لك سنتي تاسو كوي روجيم نسي زكاتنا موركي يا رسول الله نسي جلي ولا بيها چې زمونږ په شان دي او زمونږ په شان اعمال کوي نو دا خو دینداره خلک دي مرض پکې سره مرض پکې شتي که نه ولکنهم اقوام خو دا هغه قومونه دي هغه خلک دي اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها رسول زموږ دا هغه خلک دي چې یوازې شي نو بیا د الله د عزت سوچ وزره نه وي مخامخ ډېر ښه خلک دي خو چې کله یوازې شي رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورسره د الله سوچ نه وي چې کله یوازې شي بیا ورسره د دین سوچ نه وي کله چې یوازې شي بیا ورسره د جنت او د جهنم سوچ نه وي دا حدیث ګورې او دا خبره ګوره ډېر خطرناکه خبره ځان سره دا خبره یاد ساتئ